سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ یې. پاکستانی پیر وایي له 200 ښځو سره یې جنسي معامله کړې ده. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. په پاکستان کې یو پیر چې ځان یې د پیر کرنټ بابا په نامه مشهور کړی و وایي چې له 600 څخه تر 200 پورې ښځو سره یې جنسي معامله کړې ده. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. د نیوز خبري تلویزیوني چینل له خبریالې انیلا زیکا سره په خبرو کې پیر کرنټ بابا ومنله چې د هغه لخوا په ښکاره شویو ښځو کې 10 او 11 کلنې جونې هم شاملې وې. پیر کرنټ وایي 80 کاله عمر لري. د نیوز خبریالې سره په مرکه کې چې د نومبر په 9 په یوټیوب خپره شوې او په 4 ورځو کې له 1.5 میلیون څخه ډیر خلکو کتلې ده. خبریاله له پیر کرنټ نه د بیلابیلو وختونو د لمونځونو د رکعتونو د شمیر پوښتنه کوي خو سړی ځواب نشي ورکولی. له پیر کرنټ نه چې په خپله د لمانځه د تیرولو پوښتنه کیږي هم نه پرې پوهیږي او نه ورته کلمې یادې دي. نوموړی سوره اخلاص دعای قنوت نشي ویلی او په نورو ساده دیني مسایلو هم نه پوهیږي. که څه هم چې دا په پاکستان کې د داسې خلکو لخوا د فریب او دوکې تر ټولو تازه پیښه ګڼل کیږي خو په دومره شمیر ښځو ته د سپکاوي ور اړولو یې حساب وړ دی. څه موده وړاندې په افغانستان کې د ملالنډي په نامه یو تعویضګر لخوا د ښځو د بې ستره کولو ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې خو شمیر یې دومره ډیر نه و او داسې ښکاري چې پیر کرنټ بابا د قرباني شویو ښځو د شمیر په برخه کې ملالنډي ته ماتې ورکړې. خپل نظرونه مو راته لاندې په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی ووهئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي علامه د هغه مو ووهئ.